تاسو ته به نن د جیمیل باره کې خبره کوم چې د جیمیل څونه خطرناک څیز دی ځکه چې موږ ځان ته په ایډیا باندې ولیکو دا وایي لکه د ځان ته پلی سټور ایډي کولو که په دې باندې ما جیمیل جوړ کړی ته مې پیسې مه ورکوه دغه شان ته کې په یو بل خطرناک څیز چې دی زموږ په دې موبایل کې فوټو چې دی دغه تاسو په سکرین باندې به تاسو ته ښکاري دا چې څونه خطرناک څیز دی د دې دواړو نه چې دی زموږ ډیټا لیک کیدی شي د دې دواړو نه چې کوم ته ډېر غټ نقصانات رارسي په جیمیل باندې به سټپ په سټپ تاسو د کمزوریانې قانون چې کوم کمزوري دا موږ غلط استعمالوو دا څنګه طریقې سره خلک غلط زموږ استعمالي زما د لوکیشن پته چې کوم د جیمیل نه لیکي چې زه په کوم ځای کې روان یم په کوم ځای کې نه عام یو کس ته لګولی شي صحیح شو زما د موبایل ډاټا چې کوم په جیمیل په تور باندې خپل موبایل ته لیږلی شي صحیح شو دویمه خبره د چې د کوم د فوټو خبره کوم د فوټو کې داسې کمال دی چې یاره ته دغې خپل تصویرونه موږ د ګیلري په طریقې استعمال چې زموږ لپاره ګیلري ده خو داسې نه ده په دې کې چې کوم یو پروګرام دی پارټنرشپ پارټنر چې د خپل ملګري سره چې تصویران اپلوډ کولی شي او ته شیر کولی شي ځکه چې په جیمیل کې موږ 16 جی بي ځای راکړي او دغه 16 جی بي ځای چې دغه تصویران اپلوډ کیږي او زما چې کوم ملګری دی او هغه چې کوم زما کو زمانه تاسو کړو زما موبایل کې جیمیل شولې خو ټیک ده او ګوره دغه زمانه پیښ چې دی هغه زما موبایل کې جیمیل چون دا زما ټول ډیټا هغه ته لیکيږي زما پرسنل تصویران ځکه زه په ډېر ځل په موبایل باندې لګونه ولګوم خو هغه ډیټا باغ ته ځي چې کله انټرنیټ کولو کوم څنګه تصویر باسم هغه ته باندې کوم د اتوماتیک دغه ځي دا ویډیو د سره ګورو دغه دوه طریقو چې کوم د کوم خبرې چې کوم د دین ځان وساتئ السلام علیکم ملګرو زه محمد جوادي کو د دین مخکې تاسو سپورٹ پشتون چینل نه سبسکرایب کړئ دا سره سبسکرایب کړئ او کو تاسو زموږ د فیسبک پاڼه نه لایک کړئ دا سره لایک کړئ ملګرو څنګه چې تاسو ته ما خبرو کړم ډایرکټ په ټاپک طرف ته دا فوټو چې کوم تاسو ته ما خو لومبي د دې باره کې خبرو کوم او تاسو د جیمیل باره کې بیا په اخر کې زه خبرو کوم د فوټو چې تاسو کولو کوم په دې کې زما ټول ډیټا پراته ده صحیح شو جی دلته کې زما اپډیټ ورته چې جوړ ورجن دلته کې زرا زما البم ته په البم کې چې دی دا دلته زما ټول تصویرونه په دې کې پراته دي صحیح شو جی نو دلته کې زما چې کوم تصویرونه دي موږ دا زموږ لپاره ګیلري ځکه چې موبایل کې ګیلري نه راځي زیاتره په ډېرو موبایل کې ګیلري نه راځي نو موږ په دې کې تصویرونه ګورو چې زموږ لپاره چې دی یو ګیلري ده صحیح شو خو دا دغه شانته کې نه ده دې کې چې کوم زموږ ډیټا بل ته شیر کېږي کوم طریقې ته شیر کېږي یو بیک اپ اخلي بیک اپ چې دا غدن ته اپلوډ کړي او دویمه طریقه دا شیرینګ چې کوم زموږ مرګ تر شیر کړي خو زمانه ته پوښتنه کې خټک ته په زمانه ته پوښتنه کې دا ټول هیکینګ چې دا چې کوم دي ته سوشل انجینیرینګ 420 چې وته وي صحیح شو دلته تاسو باندې کلیک کړئ ته براشه سیټینګ ته سیټینګ ته چې کله راشي نو په دې باندې دلته کې لومبي تاسو لیکل دي بیک اپ صحیح شو دا بیک اپ دا چې کله دا تاسو آن کې کو تاسو موبایل باندې آن چې کوم تصویران چې دې ته اپلوډ کې ته کوم تصویران چې دې ستاسو موبایل کې دي ابدا ته اپلوډ کړئ 16 جی بي پورې به دا ډیټا اپلوډ کړي نو په دې وجه چې زموږ ایم بي ډېر زیاته خرابېږي او زموږ تصویرونه هغې ته اپلوډ کېږي نو که زه خپل جیمیل چاله ورکړم او هغه جیمیل په بل موبایل کې کولو کړم او دلته که زما تصویرونه اپلوډ کړي نو یو خو په دغه طریقه باندې به ټول زما تصویرونه هغه ته ځي او دغه هغه به ما ته راځي او زما هغه به هغه ته ځي یو قسم ده چې زه په موبایل کې څه سرچ کوم مطلب په یوټیوب څه سرچ کوم یا په کروم د ګوګل کروم کې څه سرچ کوم او څه کوم په موبایل کې ټول ډیټا هغه ته ښکاري هغه به ما ته ښکاري دې وجه چې کوم دي زما هغه پرایویسي چې ده هغه خرابه شي زما هغه چې کوم سیکرټ ساتل چې دي هغه د موبایل ویلیو ختم شي ځکه چې دا ټول ډیټا لیک شو ده کو هغه ملګری چې کوم ستا ډیټا او مطلب سیف ساتي او دا ته چې داسې مثلا لیک نه زیات تر خلک چې دي او ستا دښمنانو کې دي چې ته ولر ته بدبار کړي او دا سره دوکه وکړي په دې لپاره چې کوم ټول نه غټه خبره چې جیمیل په چاله ورکوي نه دویمه خبردار چې کوم خپل تاسو موبایل کې چې کوم جیمیل اوپن دي دا به چې دي دلته کې سړي دا فوټو چې دي ته براشه دا بدل دي اپ کې دا چې کله تاسو اپ کې لاندې براشه دلته کې چې کوم دي شیر لایبرری شو په دې چې کله تاسو کلیک کړئ دلته کې لیکلي پارټنر په دې ګټ سٹارټ باندې چې کلیک کوم زه دلته کې به جیمیل ورکوم چې دلته کې ما جیمیل وکړه ورک واغه جیمیل بدلته کې دارا والی دلته کې جیمیل ورکوم صحیح شو جی ما جیمیل کو دلته جیمیل شته نو جیمیل را باغ څه په دې کلیک کوم صحیح شو جی دلته وی ما ته وی کو ته ټول تصویران لګي کو نه په دې دویم اپشن کې یو خاص تصویر ورته لګي صحیح شو جی نو زم چې زه ورته ټول لګم په دې باندې به کلیک کیږي کو ته اجازه ورکړي ټیک ته کو اجازه نه ورکړي بغیر تاسو ته نه کینې په 2 منټه کې ټول کار کیږي په 2 منټه کې ټول تصویران ستاسو ته ډېری چې دي اتوماتیک اپډیټ کیږي نو دلته به سند انویټیشن لټ چې هغه چې کله خپل دا کولو کې دا جیمیل چې کله کولو کې هغه ته باندې نوټیفیکیشن تلی او جیمیل په څنګه نوټیفیکیشن هغه ته څنګه زم د تخیم دته کې دي دته کې زما واپس سیټینګ ته راځم سیټینګ کې تاسو ځخه مدد ته کې زما چې کوم لایبرری وکنه هغه دې تر شیر شوی ده دې زما دې کستر شیر شوی ده کو دا د ما خیر خوې او دی وجه بس واده تصویرات د موږ مطلب دا مې رور دی هغه د زما ډیټا جو کنه د چې کوم دې درمګړی کس یو وخت زما ډیټا تل نه پکاره هغه د مدد ټیټ کړو تاسو کوم دې کوشش وکړئ چې دا جیمیل دې نه په دې طریقه به پارټنر چې دی ریموو پارټنر په دې باندې کله کلیک کړئ تاسو ځکه به تاسو دا په دې کلیک کړئ دا به ریموو شي ختم بشي صحیح شو جی او دویمه خبره دا چې دا تاسو ما دا کوم طریقه خو دلته کې
دلته چې کوم جیمیل دی جیمیل ته چې کوم دی هغه ته نوټیفیکیشن لاړ شي او په دې باندې وکړي چې بس ټول تصویرونه به چې کوم دی هغه ته دیږي نه اټومیټک دی جیمیل ته راځي ته کیا کتی شي نو ملګرو دې نه ځان وساتئ جیمیل چې چاله مو ورکوي جیمیل ډېر یو خطرناک چیز دی کو ته په پوهېږي ټیک ټاک کو ته په نه پوهېږي نو ډېر خطرناک چیز دی ځکه چې ستا د ټول کانټیکټ نمبر یې ستا چې کوم دی د فیسبک اکاونټ ستا ورسره چې دی دغه شانته کې د ایمو اکاونټ دغه شانته کې ورسره چې دی نور د ټیک ټاک شو ټول د فیسبک پیجه پورې چې دی هغه ستا چې کوم دی تللی شي او ستا ټوله ډیټا کېدی شي او ستا چې کوم دی د دې نه ډېر غټې او ډېر مردارې لانجې جوړېدي شي ستا عزت چې کوم دی په دې کې چې کوم دی تباه او برباد کېدی شي نو ملګرو کوشش وکړئ چې خپل جیمیل چاله مو ورکوي کو چاله مو ورکړي بیا د خپل موبایل نه ډیلیټ کړئ او ځان له نوي جیمیل جوړ کړئ او کو جیمیل طریقه نه درځي نو ماته میسج وکړئ زه به تاسو ته کوم جیمیل به څنګه وایي چې کوم دی خپل جیمیل چاله مو ورکوي دا زما تاسو ریکویسټ ته په دې باندې به نور ویډیوګانې هم کوم چې تاسو د جیمیل لوکیشن څنګه معلومه او جیمیل نه به کوم دی څنګه طریقو سره چې کوم دی نور کارونه به کیږي نه مټو تاسو ځخایمه دغه د پر چې کوم د چینل تاسو سبسکرایب